د اسلام ساتونکي د اسلام ساتونکي ته عالمانو، داعیانو، مجاهدینو او عوامو ته د شهید عبدالله سعید زرینی کرشي لومړی برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله خير الورى اما بعد. د فکر جوړښت د ادارې قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې تاسو ټوله روغ جوړ او د خوښۍ په جامو کې ژوند کوئ. قدرمنو اوریدونکو، دا د یو ځل بیا زه سراج د یو نوې خپرونې سره ستاسو و چوپړ ته حاضر سوی یم. الله تعالی دې وکړي چې دا خپرونه هم ستاسو دپاره مفیده وګرځول سي. قدرمنو اوریدونکو، دا یو منلی حقیقت دی چې اسلام یو فطري او عالمي دین دی. په هر زمانه کې د انسانانو د ژوندانه د هرې برخې، مثلا عباداتو، حکومتولي او له نورو ملتونو سره د اړیکو، اقتصاد او نورو برخو لپاره بشپړ او د عمل وړ حکمونه او لارښوونې لري. د یو فطري دین په توګه د اسلام پیروي د هر عاقل او دانشور لپاره یو غوره انتخاب دی. سلیم عقل په خپله انسان ته د دې فطري دین د منلو بلنه ورکوي. همدا لامل دی چې د اسلام له نظره په زوره د چا مسلمانول روا نه دي. الله تعالی فرمایي د دین په منلو کې هیڅ ډول زورزیاتۍ نسته. هدایت په ښکاره ډول له ګمراهۍ بیل سوی دی. دا یو داسې عام او قطعي نص دی چې نه منسوخ سوی او نه پکښې تخصیص سوی. دا ځکه چې د اسلام حکمونه او لارښوونې بیخي ښکاره او په هره زمانه کې د عملي کېدو وړ دي. نو بیا زورزیاتۍ ته څه اړتیا ده؟ همدا د نامتو مفسرینو لکه امام رازي، ابن کثیر، طبري او جساس رحمه الله تعالی نظر هم دی. خو کله چې د کافرانو لخوا د دې فطري او عالمي دین د دعوت مخه ونیول سي او یا په حریم او پیروانو یرغل او ظلم وسي، اسلام خپلو منونکو ته د داسې خنډونو له منځه وړلو او له دیني ارزښتونو د دفاع لپاره د جهاد امر کوي چې په مټ یې اسلامي ټولنه له کفري حاکمیت، کلتور او عنعناتو څخه وژغورل سي. له ډېر پخوا راهیسې د اسلام دشمنانو د فکري او رواني جګړې له لارې د اسلام لوړه څوکه یعنی جهاد له بریده لاندې نیولې او هڅه کوي له دې لارې د اسلام د پرمختګ مخه ونیسي. هغوی د مستشرقینو او رسنیو پوښښ له لارې داسې ګنګوسې خپروي چې ګویا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او له هغه وروسته د خلفاو په زمانه کې شوي جهادونه نعوذ بالله من ذلک یوازې او یوازې د اقتصادي ګټو ترلاسه کولو او د خپلې امپراتورۍ د غزولو لپاره سوي دي. خو حقیقت داسې نه دی، بلکې د اسلام په تاریخ کې سوي جهادونه یوازې او یوازې د دې فطري او عالمي دین د دعوت په لاره د پرتو خنډونو له منځه وړلو او د بشریت د روښانه مستقبل لپاره سوي دي. په دې اړه د اسلامي نړۍ نومیالي عالم دکتور وهبة الزهيلي رحمه الله په خپل کتاب العلاقات الدولية کې لیکي مسلمانان په خپل دعوت، بلنه او جګړو سره د ځان او یا ټول بشریت د خیر ښېګڼې پورته کوونکي دعوت پر خلاف د ترسره کېدونکي تیرې له منځه وړل غواړي. اسلام د نورو قومونو احتسال او استعمالونکي نظام نه تاییدوي. اسلام له دې ډول نظام څخه په ټول معنا انکار کوي. همدا وجه ده چې د تاریخ په اوږدو کې یې هیڅکله هم استعماري څېره نه ده خپله کړې. دکتور وهبة الزهيلي رحمه الله د همدې کتاب په مقدمه کې د جهاد د ارزښت په هکله لیکي.
که څه هم په اوسنۍ بشري ټولنه کې د مثالي اصولو د پلي کېدو دعوا کیږي او خلکو ته د بشر دوستۍ د اصولو پر اساس د ټولو معاملو د پرمخ بیولو بلنه ورکول کیږي او د دې ډول اصولو څارنه او سرپرستي د ملګرو ملتونو په نامه نړیواله اداره کوي، خو د دې ډول ښکاره سولې تر شا لا هم ډول ډول ویرونکي وسلې، جرارې لښکرې او په یوه ثانیه کې د ټول بشریت له منځه وړونکي اټومي بمونه پټ دي. له همدې امله چې قرآن کریم مسلمانانو ته د مادي او معنوي ځواک تیارولو کوم ټینګار کړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم جهاد د اسلام لوړه څوکه بللې یوه منطقي او پر ځای بلنه ده، ځکه چې په اوسنۍ نړۍ کې د خبرو منلو معیار همدا دی او ځمکني حقایق هم همدا وایي. نو موږ هم په دې خپرونه کې د دعوت، بلنې او هجرت په اړه تاسو قدرمنتو اوریدونکو ته لنډ او ګټور معلومات وړاندې کوو په دې هیله چې علمي او جهادي تنده مو پرې خړوبه سي.